په کوم امت چې نازل شو اتر ټولو بهترین امت دی اسلامي امت. په کوم پیغمبر چې نازل شو اتر ټولو بهترین پیغمبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. په کوم ځمکه چې نازل شو اتر ټولو غوره ځمکه ده مکه مکرمه. په کومه میاشت کې چې نازل شو اتر ټولو بهترینه میاشت ده روژه مبارکه. او په کومه شپه چې نازل شو اتر ټولو بهترینه شپه ده تر 1000 میاشتو یا 83 کاله غوره شپه ده لیلة القدر. دا قرآن دی، دا د الله پاک سپېڅلی کتاب دی. دا کتاب چې په کوم زړه باندې نازل شي، کوم زړه کې داخل شي، کوم زړه یې لولي، کوم انسان ورسره اړیکه لري، او تر ټولو بهترین انسان او بهترین د بندگانو له ډلې. دا میاشت دا کتاب میاشت ده. دا میاشت د دې کتاب زده کړې ته، د دې کتاب تلاوت ته، سراسر دې کتاب ته ځانګړې کړئ. سلام علیکم.